بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما. حاجی بیگا تاسو ته دغه کتاب متعلق څه کتاب شروع کولو نه مخکې دغه خبرو پیژندل ضروری دي. څه هغه کې اوله خبره معرفت اسم الكتاب دی. څه د کتاب نوم هغه اصول الشاشی دی. دویمه خبره تعیین د فن، تعیین د علم. دغه کتاب هغه څه شی دی؟ اصول فقه. اور اصول فقه دا مرکب اضافی دی اور کم یو نوم د علم، نوم د فن هغه مرکب اضافی وی، هغه ول تعریف په دوه طریقو سره کیږي. یو تعریف اضافی اور بل تعریف لقبی. تعریف اضافی دی ته یی چې د مضاف تعریف ځان ته وکي او د مضاف الیه تعریف ځان ته وکي. تعریف لقبی دی ته یی چې دغه نوم د کم علم ولا لقب ګرځیدل دی، د کم علم ولا نوم ګرځیدل دی، د هغه علم ولا تعریف وکي. صحیح. نو تعریف اضافی تراشه د مضاف تعریف ځان ته، مضاف الیه تعریف ځان ته. اصول الفقه، اصول مضاف، الفقه مضاف الیه. اصول د جمع د اصلون دی. اصلون څه شي ته یی؟ ما یبتنا علیه غیره، څه هغه باندې د بل یو شی ولا بنا شی وي. صحیح. نو دي ته اصل یی. اصل اصول جمع د اصلون دی. صحیح شولا. اور اصل په اصطلاح د علماء کرامو کې درې معناګانو باندې رسی: دلیل اور بل راجح اور بل قاعده. او د دې کې دغه دوی معناګانې کول شي، دلیل هم کول شي اور قاعده هم کول شي. اصول جمع د اصلون دي. نو اصول الفقه دلائل د فقه، اصول الفقه قواعد د فقه. صحیح ولا حاجی دا د اصول ولا تعریف د بیان شي. اوس الفقه تراشه. الفقه دا لغت کی څه شي ته یی؟ الشق والفتح، واضح کرنا، کولنا. او دا څه باب سمعا يسمعون راشي، نو دا بیا په معنا د سمجنا. او دې لپاره دلیل څه شي دی؟ قران مجید آیت فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يفقهون حديثا. صحیح. اور بیا دغه فقه دا څه کله باب کرومان راشي نو بیا فقيه رسی. فقيه دا چاته یی؟ العالم الذي يشق الاحكام ويفتش عن حقائقها. صحیح ولا حاجی. اوس دغه فقه تعریف اصطلاحي څه شي؟ دا خو لغوي تحقیق شو. فقه اصطلاحي تعریف زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه په نسبت باندې څه شي دی؟ معرفت النفس ما لها وما عليها. ماشاءالله تاسو تعریفونه لکه ټول زده کړی دي ماشاءالله. نو معرفت النفس ما لها وما عليها یعنی پیژندل د نفس دی، هغه شیزونو، هغه احکامات لره چې هغه دي د پر فایدمن وي اور اندرنګ دي د پر هغه کول جایز وي. وما عليها پیژندل د نفس هغه شیزونو لره چې هغه دي د پر نقصان ده وي اور هغه په دی باندې حرام وي. اور بیا متأخرین فقهای کرام هغه د فقه ولا تعریف څنګه کوي؟ هو علم بالاحکام الشرعیه الفرعیه العملیه من ادلتها التفصیلیه. دا د فقه ولا اصطلاحي تعریف پنيز د متأخرین او فقهای کرام. صحیح ولا به دي کې تاسو ته دا خبره بیان شي وا هو علم بالاحکام. دا په منزله د جنس څخه احکام او علم دي کې تمام احکامات راغلو. بیا الشرعیه د فصل اول
الفرعیه دا فصل ثانی، العملیه دا فصل ثالث. فصل اول ته الشرعیه دي سره هغه احکام وبستلو ته هغه احکام غیر شرعي دي لکه احکام د علم الصرف، احکام د علم النحو، احکام د علم المنطق. اور اندرنګ الفرعیه دي سره هغه احکام شرعیه وبستلو ته هغه احکام اصلیه دي یعنی عقاید. صحیح شولا. اور بیا دریم فصل هغه العملیه دي سره هغه احکام علم ته هغه علم هغه احکام شرعی هم دي اور فرعی هم دي، خدا دې ته هغه تعلق هغه قلب سره دي. هغه تعلق څه شي سره دي؟ قلب سره دي. نو څه قلب سره تعلق دی لکه مثلا تکبر شو، اندرنګي بیا خو صفاتونو کې رښتیا شو. صحیح شولا. نو دغه نو هغه بحث چوکي علم تصوف ولا نو دغه فقه تعریف هو علم بالاحکام الشرعیه الفرعیه العملیه من ادلتها التفصیلیه. صحیح شولا. خاجی اوس دغه تعریف لقبی څنګه اصول فقه دي. د دې تعریف لقبی څه شی دی؟ تعریف لقبی هو علم یا هو علم بأصول يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية. صحیح شولا. دا علم د قوانینو دی، دا علم د څه قواعدو دی، دا علم د څه اصولو دی، څه رسیږي په دې ذریعه سره یو مجتهد څه شي ته رسیږي؟ الى استنباط الاحکام. د استنباط معنا استخراج روبستل د احکام او څه شي نه من ادلتها التفصیلیه. ادله تفصیلیه نه مراد ادله اربعه دي. ادله اربعه کتاب الله، سنت رسول، اجماع د امت اور قیاس. صحیح شولا. اور بیا علم بی اصول باندې پوي کړیو څه علم په قواعد باندې څرنګي دینه به استخراج د احکام څرنګي کوي لکه او د اصول فقه قاعده ده الامر للوجوب. تا د قران کې راغلو اقیم الصلاه منځ قائم کا یره منځ سره صيغه د امر غلي امر وجوب د پاره ده معلومه ده شو منځ واجب ده. اندرنګ نهي تحریم د پاره ده النهي للتحریم لا تقرب الزنا زنا د پاره نهي راغلي ده نو نهي تحریم د پاره ده معلومه ده شو ته زنا د حرام ده. خدي د بعد بل خبره موضوع د علم. موضوع د علم الأدلة والأحكام. أدلة من حيث أنها مثبتة للأحكام والأحكام من حيث أنها مثبتة من الأدلة. شابس داي موضوع شوى. اور غرض غاية تحصيل القدرة على استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية. شابس داي غرض غاية شو. بلا خبره انده دي پوری بیان شو. خاجی بلا خبره د دی ولدا دي تدوین دغه اصول فقه. څه شي؟ تدوین دغه اصول فقه. صدغه اصول فقه د کله مدون شوی دی؟ د دې تدوین کله شوی دی؟ دا جوړه شوی کله دی؟ نو دی په باره کې دا خبره واورو. ګوره نبی علیه الصلاۃ والسلام شاگردان صحابه کرام د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحبت یافته شاگردانو. نو هغه د مسائل استخراج څکول قرآن او حدیث نه، نو بغیر د څه قواعدونه بغیر د څه قوانینو نه کولای شو. صحیح شو.
بس حکم به رو بستل قرآن نه، حکم به رو بستل احادیثو نه. نو بیا دغه زمانہ ورورو تیریدا صدغه اسلام دایره وسیع کیدله. نو بیا داسې خلک راغلو صحابو درنګ استعداد نو څه قرآن او حدیث نه ډایرک احکامات را وبستلی وې. نو اوس ضرورت پیښ شو څه داسې قواعد داسې قوانین در وبستل شي څه هغه ذریعه سره قرآن او حدیث نه د مسائلو استنباط د احکامو استنباط او استخراج شي. صحیح لکه ګوره مخکې قرآن مجید باندې اعراب هم نو اور هغه صحابه کرامو په قرآن مجید تلاوت کول مونږ خو بغیر اعراب نه شو کولای. نو ګوره بیا قرآن مجید باندې اعراب راغلو. اندرنګي ګوره مخکې قرآن او حدیث علم د پاره د صرف نحو علم هم نو، د صرف نحو قواعد هم نو. خو ګوره بیا داسې وخت تیریدل بې دینه بغیر قرآن او حدیث باندې پوهه مشکله شوه. نو بیا صرف نحو قواعد ایجاد شو، هغه ولا تدوین وشو. نو اندرنګ د احکام او استخراج د پاره هم د دغه قواعدو ضرورت پیښ شو. نو بیا زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه دای مدون اول دی سدید دغه اصول فقه ایجاد کړی دی. دی قواعد قوانین هغه ایجاد کړی دی، تدوینی کړی دی. څه دغه قاعده دا دی اور دغه قاعده دی د پاره دی او دا دی د پاره دی. نو امام صاحب رحمت الله علیه مدون اول دی. حالانکه دا خبره مشهوره دی، خدا غلطه مشهوره دی. څه مدون اول امام شافعی رحمت الله علیه دی او دا خبره څه مشهوره شوی دی د دینه. څه امام شافعی رحمت الله علیه یو رساله دی څه هغه اصول فقه متعلق دی او دا هغه یو کتاب دی ام الکتاب، هغه نه هغه رخصتلی شوی دی. خدا خبره غلطه دی ځکه امام شافعی رحمت الله علیه زمانہ روسته تیر شوی دی. امام صاحب رحمت الله علیه دا مخ کې تیر شوی دی او دا خبره ټولو په نسبت مسلمه دی. څه د فقه ولا مدون هغه امام صاحب رحمت الله علیه دی. د فقه ولا مدون چوک دی امام صاحب رحمت الله علیه. نو چې ګوره کله فقه ولا مدون امام صاحب رحمت الله علیه شو، نو اوس فقه یو حکم رو بستل هغه د پر خامخه قاعده لاګي، ضابطه لاګي او کنه لاګي، یو قانون لاګي او کنه لاګي. نو دینه معلومه دا شوا چې کله د فقه مدون امام صاحب رحمت الله علیه دی، نو هغه به ځان ته څه قواعد قوانین خو به جوړ کړي وکنه. نو مدون اول د اصول فقه ولا هغه چوک ته امام صاحب رحمت الله علیه دی. پوه شو په خبره خاجی دا خود تدوین ولا معرفت وشولو. اور بل خبره څه شوا دا شیمه خبره شوا دا شپږمه خبره شوا خاجی. اومه خبره څه شوا شرافت دغه علم، شرافت دغه علم د اصول فقه ولا. ګوره شرافت یو علم د هغه غرض او غایت نه معلومیږي. اوس دغه علم غرض او غایت مونږ ته بیان شو څه شی او تحصیل القدرت على استنباط الاحکام، على استنباط الاحکام. نو حاصل دل د قدرتی په استنباط احکام باندې من ادلتها التفصیلیه دای غرض او غایت شو. نو ګورا دای غرض او غایت ته نو اوس یو سړی څکله په دی باندې قادر شي څنګه استنباط احکام کول شي، نو د څومره لوی مرتبه ده، نو د شرافت علم دی. اور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. چې چاته الله تعالی د خیر اراده وکي نو هغه ته فقاهت فی الدین نصیب کی، څنګه استنباط احکام کول شي. اور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فقیه واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. چې یو فقیه هغه زیات سخت وي په شیطان باندې د زرو عابدانو نه. صحیح. او دغه اصول فقه یلو سره څه شي جوړيږي؟ فقيه جوړيږي. صحیح.
اور اندرنګي یو قول دی یو بزرگ قول دی امام شافعی رحمت الله علیه قول دی هغه فرمایي چې علمونه خو دوا علمونه دي دوا علمونه دي یو علم هغه د علم د فقه دی څه د پاره دی دین د پاره دی علم فقه نه بغیر ته د احکام او علم نشي حاصلولای او یو علم هغه علم طب دی چې دا بدن د پاره دی علم طب نه علاوه ته د بدن ولا علم نشي حاصلولای چې ته دا بیماری دی دا بیماری دی نو دوا علمونه دي یو علم فقه یو علم طب نو امام شافعی رحمت الله علیه دغه قول نو دا شرافت علم شو چې دا ډېر لوی علم دی اصول فقه چې دې سره سره فقيه ګرځيږي او فقيه دا د الله تعالی په نيز باندې غوړه دي ځکه الله تعالی دې ته د خیر اراده کړی دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث چې دا شیطان باندې د زرو عابدانو نه دا غوړه دي او علماء کرامو یو قول دا هم دی چې دغه اصول فقه کې مهارت حاصلول دا فرض علی الکفایه دی فرض علی الکفایه دی څومره لوی علم دی یعنی اوس مثلا یو سړی هم نشتا چې هغه فقيه وي نو د ټول خلق مجرمان دي او کبه یو سړی هم دغه ذمہ داری اوچاته کی نو د ټول ول غاړه خلاصه نو دا شرافت علم شو ومه خبره شو اتمه خبره احوال مصنف اتمه خبره څه شو احوال مصنف رحمت الله علیه د اصول شاشی څخه کم دی دی په باره کې مکمل یعنی 100% یقین سره چوک دا نشي اله چپلانکې سره د دې ولا مصنف دی اور دا دغه مصنف رحمت الله علیه کمال اخلاص دی چې هغه په خپل کتاب باندې خپل نوم نه دی لیکل چې دا مالی کړی دا د هغه کمال اخلاص دی اور هغه دغه اخلاص برکت دی چې دغه کتاب ته په فند اصول فقه کې ډېر لوی مقام حاصل دی اندی د واجب نه خدا ګورا درس نظامی کې شامل دي دا ډېر لوی خبره ده اور اندرنګ دا بنیادی کتابونو کې شمارل شي ابتدایي کتابونو کې شمارل شي او یو خسته جمعیت سره دغه کتاب لیکل شوی دی نو د دې ول دغه مقبولیت او دغه قبولیت د هغه کمال اخلاص نتیجه ده خو بیا علماء کرام هغه کی تحقیق کوي چې دغه اصول شاشی مصنف څوک دی نو بعضی فرمایي چې دغه اصول شاشی مصنف هغه نظام الدین الشاشی دی نظام الدین الشاشی رحمت الله علی دغه الشاشی څخه کم دی د شاش دا د سمرقند یوې علاقې د یو شهر نامه ده او دا دغه کلی د شهر اوسیدونکو نو دی د واجنا نظام الدین الشاشی ورته یی صحیح اور بیا دی د واجنا دغه کتاب هم په اصول الشاشی باندې مشهور شو اور بعضی فرمایي چې د دې کتاب مصنف نامه ابو یعقوب اسحاق ابن ابراهیم ابو یعقوب اسحاق ابن ابراهیم ابو یعقوب اسحاق ابن ابراهیم الشاشی السمرقندی سمرقند د علاقه د سمرقند نو الف لام سره ولیکو السمرقندی اور بیا ولیکو الخراسانی خراسان کی علاقہ سمرقند بیا سمرقند کی علاقہ شاش صحیح شو نو ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم الشاشی السمرقندی اور الخراسانی خصدا اوس دوا قول د بیان شو چې بعضی نظام الدین الشاشی رحمت الله علیه اور بعضی دانوم ذکر کړي خو زمون په خیال کې د دواړه یو دی صحیح نظام الدین د دې ول لقب معلومیږي
نظام الدین اور ابو یعقوب دا د دی ولا کنیت معلومیږي اور خپل نوم د دی ولا اسحاق بن ابراهیم دی. اسحاق دا د دی نوم شو، ابراهیم دا د دی پلار نوم شو، ابو یعقوب دا د دی کنیت شو. کنیت دا هغه نامې ته یی څه عربو کې ادب اور احترام د واجینا چاته اخستل شي، یعنی عربو کې خپل نوم نشي اخستل، ابو سره استعمالیږي، ابو محمد، ابو عمر، ابو اسحاق، ابو ابراهیم، هغه زوی طرف ته نسبت کیږي. لکه څنګه زمونږ پښتنو کې هم د قدر احترام ولا ډیره خبره دی، لکه خزه د خاون نه معنا اخلي، خزه خاون ته د سی خبره معنا اخلي او پلانکیا، نو څوتی یو د وړو پلارا، یو د پلانکی پلارا، اندسې ورته یې کنه چې یو سړی خاون نما رحمت الله وا، خاون نما رحمت الله وا، نو چې سلامي څه پر خول کنه السلام علیکم اې د وړو پلارا، السلام علیکم اې د وړو پلارا. نو دا کنیت د ادب د واجنه کې خودل شي، صحیح دی. نو ابو یعقوب دا د دې کنیت شو، نظام الدین دا د دی ولا لقب، اور لقب دا هغه نوم ته یی کنه څه خلقو کې، یعنی استا کې یو صلاحیت ته تا ته الله تعالی څه استعداد درکړي، کمالات درکړي، ډیر کارونه کوي، نو هغه د واجب خلق به ته یو لقب درکړي. لکه مثلا دا خطیب به بدل دی، او دا مقرر شوله بیان دی، دا خطیب اسلام دی، او دا حکومت شیخ الاسلام دی، او دا مفتی اعظم دی، او دا دی. لګندرنګي مخکینی خلقو کې به هم دا لقبونه ورکول شو، لکه اوس عساکر الدین د دین لخرې، اندرنګي نظام الدین وغیرہ وغیرہ دا لقبونه دي، صحیح. نو دای لقب معلومیږي نظام الدین، ابو یعقوب کنیت ته، اور خپل نوم اسحاق ته، اور پلار نام ابراهیم دی، اور الشاشی دای د کلی نما دی د شهر، او یا کلی نما السمرقند دای د غاټ شهر نما، اور الخراسانی دا د خراسان د ټولي علاقې ته یی، دا د مونږه علاقہ افغانستان عراق د ټول خراسان دی. وشولدا نو اته خبرې د دا بیان شوي، دا ځان سره نوٹ کوخه.